د وایګل ټیک په اول خبرونه کې موږ د آیفون 12 او 12 مینی باندې خبرو وکړه. په دې ویډیو کې به موږ په 12 پرو او 12 پرو ماکس باندې خبره کوو. نو زما سره پاتې شئ. انټرو نو مهمه خبره په اول سر کې کچیر تاسو د وایګل ټیک هغه اولنې اپیسوډ نه لیدلې نو لینک په ډسکرپشن کې مشته اوس بدل تچیر ترازی نو کولای شئ هغه تاسو وګورئ مخکې ورته ویله او کچیر تاسو د وایګل میډیا یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو لطفا سبسکرایب کړئ او دا غي خوا کې چې د ټاله کوم تګمنه هغه کېږي. اپل عموما هر کال د آیفون په لړۍ کې چې څومره ریلیز کوي پای کې आवाज یو آیفون د انډستریال لیول آیفونی یعنی د کاروبار لپاره هم ښه صحیح استفاده کېدلی شي. باقي ټول چې انفرادي یا انډیویجوال لیول آیفون نه جوړوي یا کنزیومر لیول موږ چورته یو عادي مشتریان چې لکه موږ تاسو عادي خلک چې استعمالولی شو دې ځل هم په هغه ترتیب باندې یوازې 12 پرو ماکس انډستریال لیول آیفون دی او د هغې نه لاندې چې کوم یو درې دي هغه چې دی هم انډیویجوال استعمالولی شي هم د کاروبار لپاره خو خصوصا د کاروبار لپاره په یوه شکل باندې نه دی جوړ شوي. اوس راځو اصلي موضوع ته. 12 پرو او 12 پرو ماکس قسم د یو بل سره دومره تفاوت نه لري خو د دې دواړو تفاوت د هغه نورو دوو ټیټو آیفونونو سره ډېر زیات دی. د دوی سیمیلریټیز د دوی ورتهوالی په رنګونو کې دی. تقریبا په ټولو کې ما 4 رنګونه راځي. سیلور رنګ دی چې دلته ورته خلک سپین وایي او پکې ګولډ رنګ دی پکې ګرافیټ رنګ دی چې تقریبا مډ نایټ گرین ته ورته دی د 11 پرو مډ نایټ گرین ته ورته دی او پسې زما د خوښې رنګ پیسفیک بلو دی تقریبا سرمایي ته یا ماشي ته ورته رنګ دی ډېر ښه رنګ دی. د 12 پرو او پرو ماکس چې کوم ایجونه دي یعنی دغه سایډونه دا کونجونه چې حسابېږي دا چې دي موږ سره سټینلس سټیل کې دي یعنی سټیل نه جوړ دي تقریبا نه سکریچ کېږي بیخي په مشکله نه کلیګانو سره هر سره ما استعمال کو دا یو هفته کې زه استعمالوم او په 12 او ساده 12 مینی کې چې کوم یو دي هغه چې دي المونیم دی سیلیکون تقریبا الوی د سیلیکون نه ده هغه کې المونیم دی ایجونه نو دا مور سره یو تفاوت دی. په دې دواړو کې کامرې درې دي یا د کامرو سیستم یو دی لینزونه درې دي الټرا وایډ دی وایډ انګل دی او ټیلیفوټو دی. په اټ ټایم یو کامره پکې استعمالیدلی شي خو دا چې دی سنسر شفت لري سنسر شفت او اپټیکل ایمیج سټیبلایزیشن لري. اپټیکل ایمیج سټیبلایزیشن مثلا دا کامره چې دا ډېر اندک خپله خوځېږي چې کله زموږ د لاس خوځښت ګوري نو از ګیمبل غوندې ډېر لږ ځان ورسره عیاروي چې دا ویډیو ډېره زیاته ونه خوځېږي یا ویډیو ډېره شیکي رانه شي. دې ته اپټیکل ایمیج سټیبلایزیشن موږ هم په عکس کې او هم په ویډیو کې دا خاصیت لري. تقریبا په دې دواړو کې میکزیمم کیپاسټي چې دا یعنی تر ټولو لوړه جی بي آیفون چې دی 12 پرو 12 پرو ماکس کې اخیستلی شي هغه 512 جی بي دی 256 او 128 هم لري. د 12 پرو 12 پرو ماکس په ډسپلی کې فرق دا دی چې 12 پرو ماکس چې دی دا 6.9 انچه دی او ساده 12 پرو چې دی بیا هغه د 12 غوندې دی یعنی 6.1 کېدای شي په دې حقیقت باندې تر اوسه ستاسې پام نه شوی ولې 12 ساده او 12 پرو چې دي دواړه یو سایز دی هیڅ قسمه ډسپلی کې تغییر نشته دی هیڅ قسمه تفاوت په ډسپلی کې نه لري. ډایګنلي چې کوم ډسپلی حسابو د دې کونج نه تر بل کونج پورې نو د دواړو 6.1 دی. د هغې نه بعد اولېډ دواړه اولېډ سوپر ایکس ډي آر ریټنا ډسپلیز دي لکه مخکې ویډیو کې ما هغه تشریح کړی دی چې اولېډ څه معنا او سوپر ریټنا ایکس ډي آر څه معنا. په دوی کې چې کوم A14 بایونیک چپ بیا لګېدلی دی هغه د نورو دوو سره فرق لري ځکه دې کې خپله نیورل انجن دی سی پی یو یا سنټرل پروسیسینګ یونټ او جی پی یو دواړه چې دي هغه ډېر زیات فاسټ دي تقریبا 50% د پخواني آیفونونو نه او 40% د اوسني دوو آیفونونو نه دا پکې ډېر زیات ښه کار کوي. او په دې کې دواړو کې 12 میګا پکسله کامره لګېدلې ده خو په پرو ماکس کې پرو کامره ده په هغې کې ساده ده. اپټیمل ایمیج سټیبلایزیشن لږ فرق لري او وایډ چې دی 1.6 اپریچر لري او الټرا وایډ چې دی 2.4 اپریچر لري. اپریچر یا اف سټاپ چې موږ ورته وایو اپریچر اف سټاپ د عکس هغه عنصر حسابېدلی شي چې کوم بیکګراونډ چې کوم اوبجیکټ په فوکس کي نو هغه بیکګراونډ یې څومره بلر دی یعنی که چیرې اف سټاپ زموږ نمبر څومره ټیټي لکه 2.8 اپریچر چې دی نو بیکګراونډ به ډېر بلري په نسبت د 5 چې څومره نمبر زیاتېږي اپریچر هماغومره کمیږي. دا یو معکوسه رابطه لري که کله وخت و بیا په یو بله ویډیو کې به پرې خبرې وکړو یعنی چې څومره اپریچر موږ سره نمبر کم دی اپریچر هم دومره لوړ دی یعنی بیکګراونډ به هم دومره ډېر بلري او همدومره لایټ به بیا د کامرې سنسر ته داخلېږي او همدومره به عکس روښانه راځي یعنی په کم رڼا کې ډېر ښه عکس اخیستلی شي چې څومره موږ سره اف سټاپ لوړي یعنی نمبر یې څومره ټیټي. ډېر عجیبه کېدای شي تاسو ته ساوند کې خو دا موضوع همدغسې ده. بل نایټ موډ لري په پورټریټس کې ډېره مخکې په پورټریټس کې دومره ښه نایټ موډ نه راتللو په 12 پرو ماکس کې. اصلي موضوع چې ما ډېر زیات پکې سرچ وکړو ما ته په خپله ګونګه غوندې پاتې شوه تر اخره پورې هغه د 12 پرو د 12 پرو ماکس د بیټریانو موضوع ده. بیټري چې ده تقریبا د ایرفون 11 پرو ماکس غوندې د دواړو
که څه هم دوی دعوه کوي چې په 12 پرو او پرو مکس کې د آیفونونو بیټري ښه کړې ده د مخکینی آیفونونو په نسبت باندې چې تیر کال معرفي شوي خو ما ته بیا هم یو رقم ښکاري. هغه علت دا دی چې په دې کې مووینګ پارټس ډېر دي، دا ډېر دروند دی، دا ډېر لوی دی. نو بیټري کیدای شي د دوی لوړی، خو دا چې څومره مووینګ پارټس ډېرېږي، هغه کوم پرزې چې پکې لګېدلي هغه ډېر خوځېږي یا همغومره ډېرې پروسې چې پر سیکنډ کوي، مثلا ټریلیون پروسس پر سیکنډ کوي دا. نو خبر همداره بیرته چې هغه که څه هم د چارج ظرفیت ډېر زیات دی یا لوړ د چارج ظرفیت لري، خو مصرف یې بیرته هم دومره ډېر دی پې، نو دومره تفاوت یې ما ته شخصا معلوم نه شو. اوس په ډالبي ویژن ویډیو باندې خبره کوم. عموما اپل چې د 2 قسمه ورژنې دوی ته معرفي کړي دي بازار ته اوس وخت کې. یو د ټولې دنیا لپاره ورلډ وایډ چې هغه بعضې خلک د دې دا کوي چې دا د په 12 میني کې مې ساده 12 کې دي مې 12 پرو کې دي مې په پرو مکس کې دي مې، ولې قد داسې نه دی. په 12 پرو مکس کې ډالبي ویژن چې دی هغه د دې نورو درې واړو سره تفاوت لري. دویم ورژن یې دا دی چې یوازې په یو آیفون کې ریلیز کړي دي. کم فکري په آیفون 11 پرو مکس کې بعضو خلکو به اخیستي و چې موبایل سایلنټ به مو او کامرې بټن باندې کلیک کړه چې عکس واخلي اواز یې کوو. بعضې به و چې په سایلنټ کې به یې نه کوو، خو چې سایلنټ نه به دې ویستو آیفون، بیا به چې کلیک کوو د عکس دپاره بیا به یې اواز کوو. نو دغسې ډېر واړه تفاوتونه شته دی پکې چې هغه موږ ته عادي ښکاري، ولې په دې کې ډېر زیات شاته بیا ډېر نورې خبرې. ډالبي ویژن چې دی عموما 10 بیټ ویډیو ده. اوس په بیټس باندې موږ خبره کوو. څومره هم چې د یو ویډیو ریکارډینګ په ظرفیت کې موږ بیټس زیاتیږي، نو د دې امکان بیا دا زیاتوي چې دا د نور رنګونه ویډیو ریکارډ کړي. مثلا 10 بیټ ډالبي ویژن ویډیو چې دا موږ سره 900 میلیونه رنګونه ریکارډینګ کوي، مور وایبرنټ راځي، ډېر زیات نور هم رنګونه پکې ریکارډ کېدلی شي. بل د 10 بیټ ویډیو فایده چې ده چې هغه مخکې 8 بیټ ویډیو کې تقریبا 140 میلیونه کلز راتلل، دومره ډېر نه راتلل پکې. 10 بیټ ویډیو یعنې دغه د آیفون 12 پرو مکس کوم ډالبي ویژن ویډیو چې دا د دې بل فایده چې ده چې څومره بیټ زموږ زیاتېږي موږ سره په ویډیو ریکارډینګ کې، یا هغه کامره چې ډېر بیټس کې ویډیو ریکارډینګ کوي، د دې بیا فایده یې دا چې کله موږ په پوسټ پروډکشن کې یا د ویډیو په ایډیټ کې کار کوو، نو هغه د ډېر ایډیټ زغملو توانایي هم لري. مثلا 8 بیټ ویډیو چې دا یا د هغې نه چې کوم ټیټ ویډیو راتللی شي په بیټس کې، هغه بیا دومره د ایډیټ دغه نه لري، ایډیټ ډېر زیات نشي زغملی. که لږ ایډیټ کې نو یو قسم لیګینګ ورته موږ ویو د ایډیټ په اصطلاح کې، هغه خطونه پکې راځي یو رقم. کم فکري پخوا هغه هینډي کیمز یا هغه اوږه کې چې به موږ کامرې ږدل، نو د هغوی بیټس ډېر زیات ټیټ وي، چې به د لږ ایډیټ کو یو قسم خطونه پکې راتلل که ستاسې په یاد وي. نو اوس دا د یو آیفون لپاره، خصوصا د یو هوشمند موبایل لپاره دا ډېره یو غټه خبره ده چې 10 بیټ ویډیو دی وکړي او دا بیا دومره د دې کلیپ دی توانایي ولري او د دې دومره زیات ایډیټ وزغملی شي، حتی چې بعضې کامرې اوس وخت کې په بازار کې نشي زغملی. بل ایچ ډي آر ویډیو ورته موږ ویو، لکه مخکې ویډیو کې چې ما ایچ ډي آر عکسونه او ساده عکسونه یو بل سره تاسو ته تفاوت ویلو، همدغسې ایچ ډي آر ویډیو هم ده. فریمز بیا عموما موږ دې ته ویو چې په یوه ثانیه کې څومره برخې د یوې ویډیو پکې ریکارډ کېږي. مثلا که چیرې یو ویډیو 80 فریمز پر سیکنډ نو دا نسبتا تیزه ده د 120 فریمز پر سیکنډ باندې، یعنی یوه ثانیه په 80 برخو ویشل کېږي، په بل کې یوه ثانیه په 120 برخو. نو 120 برخو والا چې کوم یوه ده هغه یعنې سلومو ویډیو ده تقریبا، او چې څومره موږ سره فریمز پر سیکنډ کمیږي همدومره موږ سره ویډیو تیزه ده، هغه سلومو باندې لري. نو دا خو هغه کلیدي تفاوتونه. اوس موږ خبره کوو په نورو جزئیاتو باندې. عموما د 12 پرو مکس او د 12 پرو چې دی سی پی یو او یا هم دا کم S14 بایونیک چپ چې پکې لګېدلی دی د دې نیورل انجن، یعنی کوم یو ستاسو د فیس آی ډي ډیټا چې دا ډایرکټلی په هغې کې نه ثبتېږي، نو دا مستقیما په کلاوډ کې ډېر عمیقې موضوعګان دي، ډېر زیات وخت ضرورت ورته لري چې دا باید تشریح شي. د دې په S14 بایونیک چپ کې بیا 11.8 بلیونه ټرانزسټر لګېدلي. ټرانزسټر تاسې فرض کولی شئ لکه زموږ په مغزو کې چې موږ ورته نیورونونه وایو. نیورونونو مطلب د یو بل سره چې انسجام راوستی زموږ په مغزو کې د یوې حجرې د بلې سره، نو همدغسې د یو پروسیسر دپاره نیورونونه چې کوم یو دي هغه ټرانزسټر بللی شو. مثلا د یو ځای نه ډیټا بل ته انتقالوي، نو چې څومره ټرانزسټر په ډېر ټرانزسټر په لږ ځای کې جمع شوي، نو موږ وایو چې دا پروسیسر ښه دی. نو 11.8 بلیونه ټرانزسټر دا لري او تقریبا 50% تیز دی د نورو آیفونونو نه او 40% تیز دی د خپلې لړۍ د آیفونونو نه. ځینې نورې خبرې لکه د S14 بایونیک چې دی دا د دنیا تر ټولو وړوکی چپ دی تر اوسه چې په موبایلونو کې لګېدلی دي. 15 نانومیټره سایز لري او 80% چې دی تیز نیورل انجن لري او 14 کور پروسیسر دی او په دې کې 80% ML چې کوم ورته وایي یا مشین لرنینګ. مشین لرنینګ موږ داسې فرض کولی شو مثلا د یو کس چې تاسو سره څومره وخت ډېر تېرېږي همغومره تاسې ډېر ستاسې په باره کې معلومات زده کوي، تاسې ډېر پېژني. نو دوی اوس دغه د مشین لرنینګ
لرنینګ او د آرټیفیشل انټیلیجنس په کومک باندې د آیفونونه د هوشمند تلیفونونه داسې عیار کړي دي چې څومره وخت یې تاسو سره ډېر تېرېږي او مشین لرنینګ کوي په خپل ذات کې نور هم سمارټ کېږي. کیدای شي بعضې تاسو نه په دې خبره باندې پوه شوي ډېر پکې عمیق نه ځم. او د دې نه بل یو ډېر لوی تفاوت چې په 12 پرو 12 پرو میکس کې شته دی هغه د دغه درېیمې کامرې چې تنه ده یعنې د دې درېیم لینز د کامرې چې تنه ده دلته د دې لاندې یو تور ډاټ دی بل دې ته موږ وایو لایډار سکینر. لایډار سکینر عموما د لایټ ډیټیکشن اینډ رینجنګ مخفف دی. دا عموما په سروېګانو کې استعمالیدلی شي یا په درې بعدو سکین کې استعمالیدلی شي. پخوا چې د دې دپاره په زرهاو ډالرو به خلکو مصرف کوو دغه اضافي ماشینونه به یې اخیستل بیا به کمپیوټر سره کنیکټ کېدل بیا یو آبجیکټ یا یو شی یا یوه ساحه به یې بیا په هغې باندې سکین کوله. البته اوس خوشبختانه په بعضې آیپوډونو کې هم شته دی د اپل کمپنۍ او په بعضې آیفونونو کې هم شته دی چې 12 پرو 12 پرو میکس یې ښه مثالونه دي. په دې باندې په درې بعدي فضا کې موږ سکین کولی شو. مثلا که چیرې زه به تاسو ته یو کلیپ مثال په طور وښیم همدا اوس یعنې دا لایډار سکینر موږ آن کوو دې دپاره په تھرډ پارټي اپلیکیشن هم شته دی او آیفون کې کیدای شي وروسته په خپل هم کوم فیچر وځي چې لایډار سکیننګ وکړي. بیا هغه چې موږ سکین کوو د هغې دا 3D فایل چې کوم موږ سره راغلی دی یا درې بعدي فایل موږ سره راغلی دی هغه موږ رینډر کولی شو نورو پروګرامونو ته هم آیفون کې پیدا کولی شو هم لکه آټوډیسک 3D ماکس دپاره یې کولی شو مایا دپاره یې کولی شو افټر افیکټس ته ایون هغه ایکسپورټ کېږي. نو بیا هغې کې موږ نور تغیرات راوستلی شو او لایډار سکینر عموما د ساحې یو سکین اخلي چې مثلا د یو اطاق سکین پې واخلو د یو موټر سکین واخلو د نورو ډېرو زیات شیانو. دا نو هغه فیچر دی چې کیدای شي د یو فرد دپاره ډېر بې معنه اوسي یا یې په کار نه شي یا کیدای شي آینده کې استعمال راوځي د نورو اپلیکیشنونو په راتللو سره. خو اوس وخت کې دا انډسټري لیول دی یعنې مشتریان هغه مشتریان ترې استفاده کولی شي چې کوم کاروبار ولري او یا دغه سکینر فیچر یې پکې استفاده کېدلی شي. بیا که چیرې تاسې 12 پرو میکس اخلئ او په هغې کې پخوانی ورژن آیوس لګېدلی دی یعنې دا کم یو سافټویر ورژن چې دی د آیفون دا پکې پخوانی لګېدلی دی نو کیدای شي کامرې کې تاسو ته دومره تفاوت معلوم نه شي. خو چې ما واخیستو په مغه اول ورځ باندې مې اپګریډ کو آی او ایس نو ما ته په کامره کې ډېر زیات تغیرات مخته راغلل چې کیدای شي د بل چا په 12 پرو میکس کې هغه نه تر څو پورې شي اپډیټ کړی نه. مثلا یو ډېر لوی تغییر دا دی چې 15,000 اډجسټمنټ تقریبا چې تاسې کله عکس اخلئ نو دا خو صحیح د ډېر زیات پروسې شاته روان دي میلیونهاو پروسې په یوه ثانیه کې دا کوي خو په دې کې بیا کله کله اډجسټمنټ پاتې هغه کله کله بیا د آیفون بکس پکې لري نه کوي. خو چې کله داسې آی او ایس اپډیټ کوي نو بیا دا 15,000 اډجسټمنټ دي. مثلا په دې کې کلر اډجسټمنټ دی ګریډنګ دی پکې شارپنس دی ډیټیلز دی په دې کې شیډوز دی هایلایټس دی. دا 15,000 اډجسټمنټ تقریبا تر څو تاسې بیرته ګیلري ته ځئ او هغه ویو کوئ دا اډجسټمنټ یې وخته پکې کړي نو دا تفاوت بیا د کامرې فرض کېدلی شي ورسره. بل د 12 پرو میکس کامره چې د ډېر زیات تفاوت ورسره لري تقریبا 80% لایټینګ کنډیشن که چیرې خراب هم اوسي د 11 پرو میکس په نسبت باندې دا پکې ډېر ښه عکس اخلي. یعنې هغه عکسونه چې موږ په 11 پرو میکس کې په شپه کې اخیستل که چیرې 80% نور هم لایټ کم نو دا پکې بیا هم ډېر ښه عکس اخیستلی شي د هغې نه او 15 چنده نور زوم رینج زیات شوی دی. پخوا چې موږ په 11 پرو میکس کې څومره زوم کوو د هغې نه زیات زوم کوي دا اوس او تقریبا سنزر چې دی یو سایز دی خو پکسلز 1.7 نور هم د هغې نه زیات دي او سنسر شفټ اپټیکل ایم اسټابلایزیشن لري. یو موږ سره اپټیکل ایم اسټابلایزیشن یعنې چې څومره موږ خوځو هغه کامره کوشش کوي ځان ورسره په 2 بعدي فضا کې ورسره وخوځوي ځان مخکې وروسته نه ځي ښکته پورته او ښي لاس چپ لاس ورځي. دې ته بیا موږ اکسس ګیمبل وایو یا 2 اکسس ګیمبل ورته وایو. خو دې کې بیا سنسر شفټ موجود دی. سنسر شفټ بیا د ساده اپټیکل ایم اسټابلایزیشن سره تفاوت دا لري چې کله کومه کامره فعال او په هغې کې ستاسې ورته ضرورت دی د اپټیکل ایم اسټابلایزیشن دپاره په همغه وخت کې دا شفټ کېږي اول ته ورځي. یعنې سنسر خو یو لګېدلی دی خو موږ سره خو لینزونه 3 دي که نه د دې آیفون 12 پرو میکس نو چې په کوم وخت کې لکه هغې کې په 11 پرو میکس کې صرف یو کامرې سره اپټیکل ایم اسټابلایزیشن و 2 نورو کې به خوځېدو ویډیو به چې وخوځېدله معلومېدله به. په دې کې چې هر یو کامره تاسې فالوئ مثلا زوم کړی دی تاسې هغې ته سنسر شفټ ورځي او کله چې الټرا وایډ انګل یوز کوئ او یا وایډ انګل یوز کوئ دا هغې ته راځي نو دا هم ډېر یو لوی تفاوت دی. په شپه کې ډېر عجیبه عکسونه اخلي. ما ژوند کې په موبایل کې دغسې کامره نه ولیدلی. عموما په قیمتونو کې بیا 12 پرو میکس او 12 پرو د 12 مینی او د ساده 12 سره ډېر زیات تفاوت لري. ما خو په ډېر یو عجیبه چانس کې دا موبایل واغوستو نو ډېر ارزانه تمام شو ماته. خو اول چې دا ووتل 12 پرو نو 2400 په افغانستان کې خرڅېدل په هغه اول هفته کې. بیا د هغې نه بعد لږ ښه شول اوس شاوخوا 4,500 دي. په دغه تاریخ کې زه خبره کوم نو پرون ما پوښتنه وکړه بعضیانو کې 1430 دي په بعضیانو کې 14,500 دي. خو که چیرې په اپل خپل ویبسایټ کې تاسې وګورئ نو 12 پرو چې دی د $1,000 نه شروع کېږي او 12 پرو میکس چې دی دا د $1,990 نه شروع کېږي. اوس عموما د چور د موضوع که چیرې تاسې داسې یو آیفون د ضرورت لرئ چې چارج ډېر وکړي
او بیا هغه د کاروبار دپاره هم پکاروئ. یعنې تاسو داسې یو کاروبار چلوئ چې په هغې کې باید تاسې خپل مشتریانو ته خپلې ویډیوګانې د خپل خدماتو ویډیوګانې خپل د اجناسو ویډیوګانې په لوړ کیفیت ورسوئ او بیا ته په موبایل کې ویډیو ریکارډ هم کوئ او بیا ته په هغې کې تاسې ویډیو هم ایډیټ کړئ. نو تاسو دپاره 12 پرو 12 پرو میکس بهترین آپشن دی. بیټري ښه ده، کامره ډېر بهترینه ده او ډېر تیز دي او ډېر زیات نور فیچر چې ما مخکې ویل کلیدي فیچر یې هغه دي. که چیرې تاسو داسې آیفون ته ضرورت لرئ چې یوازې په انفرادي لیول ستاسو دپاره ښه اوسي نو تاسې د 12 پرو په ځای او د 12 پرو میکس په ځای 12 میني او ساده 12 انتخابولی شئ. چون د رنګونو انتخاب هم پکې ډېر دی، هغه نسبتا شیک ښکاري، واړه دي او ارزانه دي. نو دا و د ویګل ټیک دویمه خپرونه. تر دې بیا زه ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. په لوی بخت خدای سپارم. الله مل شه.